السلام علیکم ګرانو ملګرو راځئ چې موږ او تاسو یو ځل بیا نوی درس پیل کړو. راځو درس ته conversations محاوره I'm really hungry. زه ډېر وږی یم. یو سټیو دی او بل یې مور ده. وایي لیسن تاسې غوږ ونیسئ and practice او تمرین اجرا کوئ. سټیو ورته وایي هاي موم سلام مورې. مور ورته وایي what are you cooking? What are you doing? سټیو ته څه شی کوې؟ سټیو ورته وایي I'm cooking. زه خو پخلی کوم. موم ورته وایي Why are you cooking now? ته اوس ولې پخلی کوې؟ دا خو ډېر ناوخته دی. It's 2 o'clock in the morning. دا خو د سهار 2 بجې دي. سټیو ورته وایي well ها خبره داسې ده I'm really hungry چې زه ډېر وږی یم. بیا مور پوښتنه کوي What are you making? څه شی پخوې؟ سټیو ورته وایي پیزا. مور بیا ورته وایي Oh, what kind? څه رقم ده پیزا؟ cheese and mushroom. د cheese او د مشروم والا. Oh, that's my favorite. دا خو زما د خوښې پنیر دی. پیزا ده. Now I'm getting hungry. اوس زه هم وږی کېږم. Let's eat. راځه چې ویې خورو. تاسې کولی شئ چې د دغه یونټ په مطالعه کولو سره تاسې د یو چا څخه پوښتنه وکړئ چې تاسې څه کوئ، څه شی پخوئ، څه ډول شی پخوئ او ولې پخوئ. نو تاسې هم دا د ځان سره بار بار تکرار کړئ او زما په چینل کې در سره ګډون وکړئ تر څو وکولی شئ په اسانۍ سره انګلیسي زده کړئ. نو اوس لاندې راځو پرونانسیشن ته. رایزنګ اینډ فیلینګ ډاون فیلینګ انټونیشن د غږ لوړوالی او جګوالی او ټیټوالی. صحیح ده. لیسن وایي تاسې غوږ ونیسئ and practice تمرین وکړئ. Notice the intonations of the yes or no W questions. وایي تاسې د yes او no W questions هغه زیرو بم تلفظ په نظر کې ونیسئ. یا ورته توجه وکړئ. She is getting up. دلته ګوره په آپ کې چې د کوم اواز ده دا پورته کیږي. صحیح ده. She is getting up. آیا دی ویښیږي یا پورته کیږي؟ Are they sleeping? Are they sleeping? ګوره What is she doing? What is she doing? ګوره دلته اواز ښکته کیږي. What is she doing? لاندې ښکته کیږي. What are they doing? دوی څه شی کوي. نو وایي تاسې لاندې listen to the questions. وایي تاسې دغه پوښتنو ته غوږ ونیسئ. Draw a rising arrow. تاسې یوه داسې داسې یوه rising arrow راکش کړئ for rising intonation د غږ د جګوالي لپاره and feeling arrow او کوم اواز چې اینده تاسې لاندې داسې د غشي راښکته کوئ for feeling intonations د هغه اواز لپاره چې هغه ټیټیږي. صحیح ده. نو اوس د لاندې راځو focus grammar. په ګرامر باندې تمرکز کول. present continuous tense with W questions. حال جاري زمانه د W پوښتنو سره. Los Angeles 4 p.m. What's Victoria doing? Why Victoria څه شی کوي؟ She is sleeping right now. وای دی همدا اوس خوب کوي. د خوب په حال کې دا ویده ده. نو دا present continuous tense ده. لږ دویم ته Mexico City 6 o'clock a.m. صحیح ده. 6 بجې دي. It's 6 o'clock a.m. یعنی 6 بجې دي. So she is getting up. نو ته پورته کیږي یا ویښیږي. په نیویارک کې بیا 2 بجې دي. What are Sue and Tom doing? Sue او Tom څه شی کوي؟ They are having breakfast. دوی ناشته کوي. They are having breakfast. دوی ناشته کوي. نو براسیلا کې 9 بجې دي 9 بجې دي. What is Sela doing? Sela څه شی کوي؟ She is going to work. دی کار ته روانه ده. لندن کې 9 بجې دي 12 نون د غرمې 12 بجې دي. What are Jim and I am doing? Jim او Ann څه شی کوي؟ Ann څه شی کوي؟ It's noon. ماسپښین دی. So they are eating lunch. نو دوی غرمه خوري. د غرمې ډوډۍ کوي خوري یا هم غرمنۍ کوي. So په مکسیکو کې بیا 3 بجې دي. What's Andre doing? Andre څه شی کوي؟ He is working. هغه کار کوي. او بل د بینکاک کې څه شی دی؟ په بینکاک کې What's Sir Permask doing? Permask څه شی کوي؟ He is eating dinner right now. وایي هغه همدا اوس د ماښام مړۍ خوري. What's Harushi doing? Harushi څه کوي؟ He is checking his emails. هغه خپل ایمیلونه چیک کوي.
what are you doing تاسو څه کوئ it's 2 o'clock I'm working in a bank په بانک کې یو کار کوم اوس لاندې راځو peer work وای تاسو جوړیز کار وکئ ask and answer the question تاسو سوال ځواب مطرح کړئ about the picture د دغه تصویرونو په اړه who is sleeping now وای څوک اوس خوب کوي نو پورته جمله کې ځواب شته تاسو باید خپل هغه پیدا کړئ په لومړني تصویر کې دغه ځواب پروت دی who is having breakfast څوک ناشته کوي where is Andrew working Andrew چیرته کار کوي where is Harushi cooking checking what's and where is Harushi checking Harushi he is checking his email هغه ایمیل چیک کوي خپل ایمیل نه چیرته چیک کوي په خپل ځای کې so what is Stella wearing Stella څه شی اچولی دی what's Mexico wearing what's Marcos wearing Marcos څه شی اچولی دی why is Marcos getting up ولې Marcos پورته کیږي why are Jim and Ann having lunch spelling sleeping getting یعنی having دا خپل د present continuous tense قوانین دي چې د موږ او تاسو په راتلونکي ګرامر برخه کې خپل وایو write 5 sentences write 5 more sentences وای تاسو 15 نور جملې ولیکئ about the picture دغه تصویرونو په اړه then ask and answer questions and your partners یا in groups بیا تاسو په ګروپونو کې سوال ځواب مطرح کړئ نو activities سره ځو listen and practice وای غوښه تمرین وکړئ she is playing tennis what is she doing دې څه شی کوي she is playing tennis what's he doing هغه څه کوي he is riding a bicycle هغه بایک چلوي what's he doing هغه څه شی کوي he is running هغه منډه وهي what's he doing هغه څه شی کوي he is swimming هغه لامبو وهي what's she doing دې څه شی کوي she is walking she is taking walk دې قدم وهنه کوي صحیح ده what's she doing دې څه شی کوي she is driving دې موټر چلوي what are they doing دوی څه شی کوي they are watching a movie دوی فلم ګوري او لاندې راځو what's he doing هغه څه شی کوي he is shopping هغه سودا کوي what's she doing دې څه شی کوي she is reading دې کتاب لولي what's he doing هغه څه شی کوي he is studying هغه مطالعه کوي what's she doing هغه څه کوي she is watching television هغه ټلویزیون ګوري we peer work جوړیز کار وکړئ ask and answer question about the picture in part A وای تاسو سوال وکړئ او بیا سوال ته ځواب ورکړئ هغه پوښتنې ته چې په اوله برخه کې موجود دي is she playing soccer آیا دې د فوټبال لوبه کوي no she is not نه she is playing tennis دې د ټینس لوبه کوي یا what's she doing څه شی کوي she is playing tennis دې د ټینس لوبه کوي so what's Mary doing Mary څه شی کوي listen to the sounds وای تاسو د غوازونو د غوږ شئ and numbers the action from 1 to 8 لول څخه تر 8 پورې dancing driving eating playing riding shopping swimming watching televisions اوس لاندې راځو what's wrong with these pictures دغه تصویرونه کې څه ستونزه ده what's wrong with this picture دغه تصویر څه ستونزه لري go to interchange 5 on page 119 نو موږ او تاسو وویل چې skim the conversations وای تاسو د write the name of the correct person under each picture Megan Martins and Katie O'Brien's chat online almost every day why Meg Martin او Katie دوی تقریبا هر ورځ په ژوندۍ بڼه خبرې کوي Meg is an exchange student Meg یو تبدیل شوی زده کوونکی دی from the US د متحده ایالاتو څخه she is studying in Mexico وای د په مکسیکو کې په عین مکسیکو کې زده کړې کوي Kate is in the United States Kate په امریکا کې دی hi there سلام Kato hi Maggie what are you doing څه شی کوي I am sitting on my bed په خپل بیډ باندې ناست یم with my laptop د خپل لیپټاپ سره I am doing my homework زه کورنۍ دنده اجرا کوم Oh, so they ورته وای what are you doing what are you working on څه شي باندې کار کوي I am writing an essay
ان ایسې زه یوه مقاله لیکم for Spanish class د اسپانوي د سیمز لپاره. where are you ته چیرته یې؟ I'm in a cafe. I'm in a cafe. زه په یوه د چای خونه کې یم with my friends Carmen د خپل ملګري Carmen سره. I'm having coffee. زه قهوه چکم and she is talking on the phone outside. او دی په ټلیفون باندې خبرې کوي د باندې. How is your family? ستاسې کورنۍ څنګه ده؟ They are all fine. دوی ټول ډېر ښه دي. My father is watching a baseball game. پلور مې د فیسبال لوبه ګوري with his friend د خپلو ملګرو سره and my mother is out shopping. او مور مې د باندې سودا کوي. Where is your brother? ستا ورور چیرته دی؟ John is playing soccer in the park. John په پارک کې د فوټبال لوبه کوي. Oh wait, صبر شه. My phone is running. زما موبایل ته زنګ راغی. My mother is calling me. مور مې راته زنګ کوي. I have to go. Bye. زه باید لاړه شم. Bye د الله په امان. Bye. Okay. نو دغه وه چې موږ تاسو نن دا خپرونه وویلله. موږ تاسو به انشاءالله په راتلونکي کې بیا هم نوي درسونه وایو. تاسې کوشش وکړئ چې زما چینل کې ګډون وکړئ تر څو زما چینل لږ مخته لاړ شي که نه. نو انشاءالله چې موږ او تاسې به په راتلونکي پورې ډېر ښه شیان خپلې موږ او تاسې په ډېر اسانۍ سره